افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصېدو پروسه د 3 میاشتو لپاره غځوي. د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي حکومت هڅه کوي چې د طالب بندیانو د ازادېدو پروسه تر 100 ورځو وغځوي چې په دې سره به بین الافغاني مذاکرات ځنډیږي او جګړې به یو ور بیا زور واخلي. طالبانو ته نږدې کسان وایي د بندیانو د تبادلې اوسنۍ پروسه هم د شوي توافق خلاف روانه ده او د افغان حکومت مشروط اقدامات د دې سبب شوي چې وسلوال طالبان په دې تړاو خبرې پای ته ورسوي. په ورته مهال وسلوالو طالبانو اعلان وکړ چې په لغمان ولایت کې د افغان حکومت 20 نور بندیان هم آزاد کړل چې په دې سره د دې ډلې لخوا د ټولو آزاد شوو بندیانو شمېر 80 ته ورسېد. د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر غنی له فرمان سره لا هم دغه پروسه خورا ټکنۍ روانه ده او تر د مهاله د دوړو لوریو لخوا محدود شمیر بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت وايي تر اوسه 380 طالب بندیان له بند آزاد کړي او طالبانو له کندهار وروسته په لغمان ولایت کې د حکومت 40 تنه بندیان آزاد کړل چې په دې سره د طالبانو له لوري د آزادو شویو کسانو شمیر 80 ته ورسېده. خو د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي حکومت په لوی لاس د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه اوږدول غواړي او هڅه کوي چې دغه پروسه تر 3 میاشتو وځنډوي. هغه چاره چې په وینا یې ورسره به بین الافغاني مذاکرات ځنډیږي او ممکن جګړې بیا زور واخلي. چیرې دا پروسه په همدې منوال باندې په همدې یون باندې روانه دا به د سولې خبرې ډېرې وځنډوي. داسې اوس ویل کېږي چې کېدای شي د بندیانو تبادله 100 ورځې وخت ونیسي چې 2 میاشتې کې د دې 100 ورځو وخت نیول د خپله نه یوازې د پروسه ځنډوي خنډ سره مخامخ وي بلکې کېدای شي په دې اوږدو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شي. درنو لیدونکو په همدې تړاو را سره د بحث لپاره میلمه دی د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي کمیسیون مشر هاشم ملکوزی چې همدا موضوع به له دوی سره وڅېړو. ملکوزی صاحب په سټوډیو کې تاسو ته هرکلی وایم ستړي مه شئ. مننه خیر اوسئ. غواړم بحث له دې ځایه پیل کړم. تاسو هم په جریان کې یاستئ. ابتدا کې خو داسې ول چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافات ډېر زیات ول. ولسمشر غني دا خبره نه منله خو تر هغه وروسته بیا د کرونا ویروس راغی او په د تړاو ولسمشر وویل چې په زندان کې به د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره هغوی یو څه ګامونه واخیستل او تر څنګ یو موضوع هم ورسره یاده کړه چې د حسن نیت موضوع. ولسمشر وویل چې په ابتدا کې به تقریبا دغه توافق پر اساس باندې 1.5 بندیان د وسلوالو طالبانو خلاص شي، اما 3 دور بندیان تر اوسه خلاص شوي دي. د طالبانو تقریبا 311 بندیان افغان حکومت خلاص کړي خو وسلوال طالبان دا موضوع نه مني، حالانکه چې دغه بهیر روان دی او طالبان وایي چې دا کوم لست او کوم نوملړ چې موږ ورکړی دی دغه پر اساس دا بندیان نه دي خلاص شوي. بل خواته که وګورئ مقابل لوری هم طالبان هم بندیان خلاصي او تر دې دمه تقریبا 80 تنه بندیان خلاص شوي دي د افغان حکومت سرتیري. څه فکر کوئ په د برخه کې پوښتنه دا رامنځته کیږي چې داسې همغږي نشته، یو لوري سره نه مني، یو د بندیانو د خلاصون بهیر دغسې روان دی پسې. ستاسې نظر په د برخه کې څه دی، څه ملاحظات لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو مخکې تاسو ته کابل نیوز تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. در ټولو مخکې هغه شهیدانو ته د افغانستان په هر ګوټ په هره سیمه کې چې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، خصوصا د هلمند پرونی پیښ رئیس او عمرجان او امیر صاحب داوزي او یو کوچنی ماشوم په شهادت رسېدلي، دعا ورته کوم الله تعالی دې وبخښي. امین. او دوم دا د کرونا یا د وبا مرضي چې راغلی ده د افغانستان ولس او د نړۍ پر مسلمانانو باندې، افغانستان یو غریب دربدره بیچاره هیواد دی. د الله د درباره څخه مو خدای ته مو لاسونه لپې کړي دي چې د دې مشکلاتو د دې سونو سره ټول افغانان د الله تعالی د یو زکان په شکل د یو باد په شکل د الله تعالی پر موږ تاسو تېره کړي. رابسو د سولې او د طالبانو او د امریکایانو کوم تفاهمنامه چې په قطر کې امضا سوله او مراسم ورته ونیول سوله او دې ته د افغانستان ولس د افغانستان خلک ډېرې هیلې او ارزوګانې خوشحالي یې کولې چې نوره سوله ده، نور امنیت دی، نور مشکلات حل دي. خو متاسفانه ځینې مشکلات ستونزې ناخوالې چې اوس موږ فعلا د هغه موضوع څخه تقریبا د 3 میاشتې یا زیاتو کم د ونې وخت تېرېږي. تر اوسه پورې هغه کمې مادي چې په هغه تړون کې شته هغه تر اوسه پورې حکومت وایي چې موږ د طالب د بندیانو د ایله کېدلو پروسه شروع کړې ده. 380 نفره بندیان مو ایله کړي دي
او پاته 1200 یا 1200 بندیان چې پاته دي هغه هم د رئیس جمهور د 1500 فرمان مطابق هغه هم ایله کوو او طالبان هم وایي چې موږ 15 نفره حکومتي خلک ایله کړل او دلته برته د 315 نفره د طالبانو بندیان او 15 نفره د حکومت بندیان. نه حکومت خپل د مني چې دا زموږ کسان دي، نه طالبان خپل کسان مني چې دا زموږ کسان دي. موږ پر دوی دواړو باندې غږ کوو، هم پر زلمي خلیلزاد باندې غږ کوو چې دا موضوع دې داسې ګونګه نه پرېږدي. دا موضوع ته باید توضیحات ورکړي چې د حکومت څخه پوښتنه وکړي چې دا بندیان په کوم اساس ایله کوې؟ آیا د کورونا په خاطر ایله کوې، د خپل شفقت یا د خپل مهربانۍ د مخې د افغانستان ولسمشر ایله کوې، او که زموږ یا د امریکایانو د طالبانو د تړون مطابق ایله کوې؟ دا باید د افغانستان د ولسمشر څخه زلمی خلیلزاد پوښتنه وکړي چې هغه په دې موضوع کې میانځګړی دی او په دې کې دخیل دی. بل باید د حکومت د طالبانو سم باید زلمی خلیلزاد پوښتنه وکړي چې دغه 15 نفره تاسې ایله کړي دي، آیا دا کم خلک دي؟ حکومت وایي دا زموږ خلک نه دي، دا تاسې څوک ګیر کړي او څوک مو ایله کړل؟ دا مو خپل د شفقت خپل د مهربانۍ له مخه مو ایله کړه که مو زموږ یعنې د هغه تفاوتنامې د مخه ایله کړل؟ په دې هکله زلمی خلیلزاد مکلفیت لري چې د دواړو څه پوښتنه وکړي او دا موضوع ګونګه د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو د پرې نشته. مخکې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې دا موضوع ګونګه ولې پاتې ده. راځئ کله څه واضح سره وغږیږو. زلمی خلیلزاد د دې پروسې په راس کې دی، په حقیقت کې د پروسې په راس کې د دواړو خواونو مدیریت دغه په لاس کې دی. پوښتنه دا رامنځته کیږي چې دا موضوع ولې ګونګه پاتې ده. الکوزی صاحب، طالبان هم بندیان خوشي کوي او افغان حکومت هم بندیان خوشي کوي. هلته زلمی خلیلزاد ټویټ کوي او هرکلی کوي، یعنی د دواړو خواونو یې هرکلی کوي چې ښه دی بندیان. په مجموع کې که موږ او تاسې فکر وکړو صحیح ده د بندیانو خوشي کېدل، یعنی د سولې پر لور ګام اخیستل دي او په حقیقت کې که دغسې وي دا ښه کار دی. اما پوښتنه دا رامنځته کېږي چې د دې موضوع ګونګوالی څه شی دی، د پردې تر شا نوره سناریو پرته ده او د زلمي خلیلزاد هرکلی بیا له دې دواړو چې وخت تاسې وایي چې مثلا دا لوری هم نه مني هغه لوری هم نه مني چې دا واضح خبره ده، بس هرکلی په څه معنا بس راسې مخ ته حرکت وکړو. ما مخکې درته وویل چې زلمی خلیلزاد مکلفیت لري چې د دواړو اړخونو څخه پوښتنه وکړي چې ولې دا موضوع ګونګه ده. دا د وظایف دي، د وظیفه ده، په ټوټر دې لیکي نه. افغانان دي نور داسې مشکلات او ستونزو ته خلق په مابینځ کې د نه طالبان او حکومت څه لاخته کوي، نه دي د دوی په مابینځ کې نوره فاصله ډېروي، فاصله دې نور کموي، دی دې ځله رانږدې کوي ځله لرې کوي دې نه. دغه ګونګ حالات حکومت او طالبان ځله لرې کوي. که چیرې په دې ته توضیحات ورکول سي لکه مخکې ما خبرې ذکر کړلې، دغه پوښتنې د دواړو اړخونو څخه وسي چې ولې دا موضوع داسې ده، موږ ته یې روښانه کړي. بې کېدلی سي چې دا ګونګوالی ورک سي او توضیحات هم افغانان پوه سي، ما او تا پوه سو، ټول بندیان پوه سي چې موږ د چا په دستور ایله کېږو. اوس بندیان هم نه دي خبر چې زه خلیلزاد د خولې اعلان کړ رئیس جمهور. طالبان وایي دا کوم کسان چې د افغان حکومت لخوا خلاصېږي دا طالبان نه دي، یعنی د دوی په نوم نور کسان دي چې خوشي کېږي، نور سیاسي بندیان دي یا مثلا نور کسان چې په بېلابېلو جرمونو نیول شوي. څه فکر کوئ وخت دا موضوع ولې په دې رقم پاتې ده؟ افغان حکومت په خپل سر کار کوي، هلته طالبان هم په خپل سر کار، یعنی یوې میاشتې وړاندې ته که موږ او تاسې ور وګرځو الکوزی صاحب چې دوی اصلا په دې موضوع ډېر سخت ولاړو، افغان حکومت هم نه غوښتل او طالبان هم نه غوښتل چې دا کار وشي. اما اوس په خپل سری باندې دا موضوع روانه ده، که واقعا د پردې تر شا پر دوی فشار دی او دا موضوع دغسې پاتې شوې ده چې باید دوی داسې یو کار وکړي. ما مخکې درته وویل چې دا ټول په زلمي خلیلزاد پسې اړه لري. دا نه د افغانستان په حکومت پسې اړه لري، نه په ما او تا پسې اړه لري. میانځګړی د دې پروسې اول ته د تفاهم نامې په منځ کې یعنې نماینده د امریکایانو خپله خلیلزاد دلته زغله او رازغله افغانستان ته او پاکستان ته او بلې خواته ټوله ورځ په ځغاسته کې دی. دا ټول مشکلات چې پاکستان د پوځیانو سره کښېنه، هلته کښېنه، دلته کښېنه، خو دغه ګونګ حالات اوله پلغه خلیلزاده ورکه. ولې د افغانستان ولس او د افغانستان خلک طالبان یا حکومت داسې ګونګ ځله پرېږدي؟ دا وایي چې ما ایله کړه 360، هغه وایي ما ایله کړه 15 نفره، یو هم نه مني. دا خو مشکلات په چا کې دي؟ تاسې افغانانو، تاسې دا زموږ خپرونې چې ګورئ، تاسې قضاوت وکړئ. دا مشکل زه حلولی سم، که دا مشکل تا حلولی سي، که د افغانستان ولس حلولی سي. دا مشکل خو د امریکا نماینده زلمی خلیلزاد چې د سولې په مابینځ کې زغري او رازغري چې زه جوړه کوم، دا په ده پسې اړه لري، باید حل کړي. او د افغانستان ولس او طالبان او حکومت باید نور ځله کښېني، نور موږ باید
سولې ته ورسېږو تر څو پورې 1 نیم کال 2 کاله اوس سلمۍ خلیزاده د قطر ټوپونه دي وله هلته دې 2 کاله تېر کړه 2 کاله اوس بیا د بندیانو په دا 15,000 بندیانو پیله کېدلو کې بیا ته چې هغه وایي چې 3 میاشتې دي دا بل وایي څو دي دا بیا ورسوه 1 کال ته بیا دا ورسوه 1 کال کې به 15,000 ایله کېږي 15,000 به نور ټینګ سي دا خرور دغه حالات د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره نور د افغانستان پر خلکو باندې ظلم مه کوئ مه طالبان کوئ مه حکومت کوئ مه امریکایان کوئ مه خلیلزاده ته پر کوئ الکوزی صاحب تاسو په جریان کې هستئ غواړم یوه پوښتنه د طالبانو له لوري یا هغه موضوع ته لاړ شم چې یو لږ څه واضح شي د کندهار امنیه قمندان تادین خان یو څه 2 اونۍ یا 1 اونۍ مخکې کله چې وسله والو طالبانو پایل له هغه جې وکړو 20 تنه بندیان خلاص کړل آزاد یې کړل ول چې دا د حکومت سرتیري دي یا حکومتي کسان دي یوه ورځ وروسته تادین خان وویل چې دا د یو کس حکومتي کس و چې هغه هم 2 کاله وړاندې وظیفه پرېښې وه یعنی دغه کسان واقعا طالبانو سره څوک دي چې دوی د بندیانو په نوم خلاصوي دا موضوع خو بیا بیخي مخکینۍ خبرې ته ورځو دا یو د بل پر سترګو خاورې شیندل دي که چیرې دا موضوع دغسې روانه وي بین الافغاني مذاکرات هلته په مخ باندې لرو چې ډېره مهمه مسله ده تاسې نظر څه دی په دې برخه کې ما مخکې درته وویله چې تکراري خبرې نورې په در نه خوري دغه حالات ما مخکې وویل چې حکومت هم د دې تادین هم د دې حکومت یو جنرال دی او د دې یو ولایت د پولیسو مشر دی او د ځان پسې بندیان هم د هغې خوا د ایله سوي دي یا به د اردو یا به د پولیسو یا به د امنیتي ملي تادین وویله چې یو هم زما نه دی یو هم د حکومت همکاره نشته ګوره بټ هغه خبرې ته راځو طالبان هم 360 ایله سوي دي ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان هغه مو چې یو زموږ نه دی نو خو برته هغه خبرې ته ولاړو خو زه وایم چې بندیان هر مسلمان چې ایله سوله که دا 10 نفره یا د 80 نفره د طالبانو سره ناست وه که چیرې حکومتي وه که نور وه خو ناست وه بندیانو ایله سوه ښه ده چې خپل کورونو بچیانو ته ولاړل او بلې خواته که د طالبانو د 360 نفره ایله سول افغانانو ولاړه خپل کورونو ته آزاد سول خپل بچیانو ته ولاړل اوس دا لکه د مابینځ وایي نه څه شوه مطالعه کړی دی د مابینځ خبره ده نو اوس هم نه طالب وایي زما په منظور په در باندې پروت دی ما ایله کړلې او حکومت وایي زما منظور ما ایله کړی اوس دغه معلومات نشته چې طالبانو ایله کړه که حکومت ایله کړل دغه مشکلات شته دغه ستونزې شته دا ناخوالې شته تادین خان د دې حکومت یو جنرال دی هغه وایي دا د حکومت نه دی او د ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارات ویان دی هغه وایي دا زموږ نه دي هغوی خو رسمي نه مني وسلوال طالبان هم رسمي نه مني چې مثلا دا بندیان زموږ دي خو پوښتنه دا رامنځته کېږي غواړم دې پوښتنې ته ځواب ورکوي الکوزی صاحب ګورئ تاسې په جریان کې هستئ رسنۍ ګورئ کله چې افغان حکومت پایل وکړ 100 تنه بندیان آزاد کړل بیا پسې 100 نور آزاد کړل پوښتنه دا رامنځته کېږي چې طالبان وایي دا زموږ کسان نه دي په خپله ویډیوګانې په خواله رسنیو په یو شمېر رسنیو کې خپرې شوې چې د دوی د استقبال لپاره په خپله طالبان ورغلي ول او دوی استقبالول د دوی نه هرکلی کوو د دوی په غاړه ګلونه اچول پس دا په څه معنا هغه طالبان نه دي چې دوی هرکلي ته راغلي ول او د دوی هرکلی کوو ولې منکرېږي انکار څه معنا په دې برخه کې ډېر مهم او پر ځای سوال دی ما مخکې وویل چې په افغانستان په محبس کې 140,000 بندیان د افغانستان ټولو محبسونو کې موږ بندیان لرو د دې جملې څخه تقریبا 100,000 یا زیات یا کم موږ سیاسي بندیان لرو یا 15,000 موږ سیاسي بندیان لرو هغه 15,000 چې طالبانو ته یا د طالبانو د مابسینو د کمیسیون د خوا څخه یعنی د ترابي صاحب د خوا چې د طالبانو د مابسینو د کمیسیون رئیس دی یعنی د هغه خوا څخه جدولونه چې په مابسونو کې هغه 15,000 نفر د نرابیل کې په اوله کټګوري کې دوی مثال ورته کوي چې مثال د هلمند په مابس کې الکوزی مثال پلانکی دا 10 نفره د پروان په مابس کې دا 15 نفره په پلانکی مابس کې دغونې یعنی دوی د خپل تاره یعنی د دوی بندیان ډیر دی یوازې د 15,000 نه دي د دوی بندیان ډیر دي 15,000 14,000 20,000 بندیان موږ په دې مابسونو کې لرو تقریبا شاوخوا نو خو چې لا سوي دي خامخه نن خو داسې زمانه هم د تاسو ری فکر ووي زه د مابسونو ټول بندیانو د نظارات یا د بندیانو د پښتنې دپاره یا د بندیانو سره انساني خدایي کومک د بندیانو سره زما دا وظیفه هم نه زه دونې ځان پسې ستړی کړم د 500 وکیلان مثال 200-300 وکیلان دا یو 100 نفره سناتوران تقریبا 300 نفره کېږي 350 د دې 300 نفرو سره سناتور زمیم یو وکیل زمیم یعنی د خدایي بندګي وسیلې دغه ځای کوشش او همکاري کوي د بندیانو سره ولاړ سم د دوی ژغ پورته کوم وزیر داخله ته وایم
وزیر عدالت ته وایم، لوی څرنګوال صاحب ته، قاضي قضات صاحب ته وایم، د مابسینو رئیس ته وایم چې وروره دې بندیانو سره باید ظلم ونه سي، د دې بندیانو سره باید د دې مشکل واورېدل سي. د رئیس صاحب جمهور ته زارۍ وجز وکړو. زه په کندهار کې ورسره تلم طایرې ته، اوله غوښتنه مې د بندیانو لیست ورته ونیو. ما جناب رئیس صاحب جمهور دغه بندیان یې لاک، یو مې ولاکه یا د اکاز و، یا مې ولاکه د کورنۍ و، یا مې د بل و د افغانستان خلک و، د قریبانو ما ته مراجعه کړې دا بندیان یې لا هغه په هکله مې رئیس جمهور ته اوله خواستې زما د رئیس جمهور څخه د بندیانو د خلاصون و، یعنې د مسلمانۍ د نګاه څخه دغه چې بندیان یې واجزه طبقه ده باید کومک ورسره وشي. نو په دې نګاه باندې زه دا نه وایم چې طالبان به نه ډېر خلک بې ګناه هم راغلي دي. د سیاسي نوشته دی هلته چې دوسیه وګورې، هلته پسې نوشته دی سیاسي، او دی چې شو د دوکان کاوه، د ریډیو چلول، د رخشه چلول، د هلته د پلنډه باندې زما استاد سره دعوا وه، د قومندان صاحب د ولسوالۍ سره دعوا وه، د مدیر صاحب د امنیتي ملي سره مشکلات درلودل، هغه په امنیتي ملي کې ولاړو یا په پولیس کې ولاړو. ما ورته ته توطیې جوړې کړلې، ما ورته د طالب په تور طالب ټاپه را باندې ول، پولیس چرخي ته یې باګرام ته یې راوستلو. تا در ډېره حده پورې زه دغه تاسو ته وایم چې دا ګرده 15,000 20,000 طالبان نه دي، په دې کې به 10,000 طالبان وي، 15,000 به طالبان مثال، خو 15,000 او 6,000 بې ګناه وطني خلک هم پکښې ناست دي. تاسو د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي کمیسیون مشر یاستئ، په نظامي برخه کې هم تجربه لرئ. ده بې له شکه چې تاسو په دې برخه کې اوس ګمارل شوي یاستئ. غواړم پوښتنه له تاسو نه وکړم، په مجموع کې ستاسو شخصي نظر غواړم، د دې 15,000 طالب بندیانو له خلاصون سره په مجموع کې تاسو همغږي یاستئ، راضي یاستئ چې دا کار باید وشي؟ بله بله، د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، د افغانستان د 30 میلیونه نفوس خلک چې د سولې خواته بیایي، د جنګ ختمېدلو ته بیایي، هغه هر شرط هر دغه چې په دې مابینځ کې راځي هغه ته موږ لبیک وایو. هغه که د 15,000 بندیانو له کېدلو باندې سوله راځي، امنیت راځي د افغانستان ولس ته، هغه که په نورو کارونو باندې د افغانستان ولس ته سوله راځي، او دواړه افغانان طالبان او حکومت او جمع نور مخالفین یا د طالبانو مخالفین یا د حکومت مخالفین ټول پر یو سرخان ځله راټولیږي. موږ د هرې قربانۍ ته خپله مامدای حکومت ته مو چې قرباني ورکړه، طالبانو ته مو قرباني ورکړه، امریکایانو ته مو قرباني ورکړه. خلک یې لکوي، بندیان یې لکوي، آزاد یې کوي، سوله دې وسي. او که چیرې خدای ناخواسته خدای مکړه د سولې په وړاندې خنډ ګرځي او د سولې لپاره چې دا کوم فرصتونه اوس ایجاد شوي دي دا هم له منځه وړي، بیا که څوک وړي، که مثلا دغه خنډ ګرځي دغه پروسه د بندیانو پروسه، د بندیانو د خلاصون پروسه، خبره ده زه وایم دا وایم د افغانستان ولسمشر باندې ما پخوا هم غږ کړی دی، اوس بیا غږ پر کوم چې سوله د افغانستان ولس غواړي. لومړیتوب دی سوله ده، لومړیتوب د افغانستان ولس، د افغانستان خلک سوله غواړي. تاسو وګورئ نن که تا هر سیاسیون هر هغه څوک تا په عذابوي، موږ تا ته نه وایو چې ته ورته تسلیم سه، موږ نه وایو چې خپل په قدرت خپل په واک یې ته داسې داخل کړه چې ته غیر قانوني کړنه وکړه. د افغانستان ولسمشره تا ته موږ رایه درکړې ده، ته منتخب ولسمشر د افغانستان. موږ نه وایو چې هغه سیاسیونو ته چې هغه په دې کې خپل ګټې لټي هغو ته تسلیم سه، هغو ته مه تسلیمېږه، خو د افغانستان د جوړوالي دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د ملي منافعو د ساتلو دپاره او د سولې د رسېدلو دپاره، منزل ته د رسېدو دپاره بیا قرباني ورکړه د افغانستان رئیس جمهور. د ولسمشر دا اندېښنه تاسو تر کومه بریده پر ځای ګڼئ؟ ولسمشر په دې برخه کې اول او اخره خبره د ولسمشر همدغه وه، کله چې خلیلزاد سره هم خبرې کولې، کله چې له امریکا لوري سره هم په دې برخه کې خبرې کولې، د توافقنامې نه وروسته البته چې امریکا او طالبانو ترمنځ کله په قطر کې امضا شوه. کله چې په افغانستان کې د 15,000 بندیانو موضوع مطرح شوه، ولسمشر په ابتدا کې همدغه اندېښنه وه چې ګویا کې دلته به څوک تضمین راکوي چې دغه کوم کسان چې موږ خلاصوو او دوی د بیرته د جګړو ډګر ته نه ګرځي. په دې برخه کې اوس فعلا دغه کوم 360 بندیان چې د طالبانو په نوم یا وسلوال طالبان خوشي شوي له بندیانو نه او دوی ته قسم ورکړل شوی، آیا دا تاسو کافي ګڼئ یا د ولسمشر اندېښنه په دې ځای کې په دې برخه کې تر کومه بریده تاسو پر ځای ګڼئ؟ تاسو وګورئ ډیر مهم او پر ځای سوال دی. که چیرې د طالبانو 15,000 نفر وي، هغه طالبانو خپل په تفاهمنامه کې دا نه دي ورسره لیکلي چې زما په سرتیرو، زما په جنګیالیو ته قرآن قسم وکړه، هغه په دې شرط رایلاکه چې جنګ نه کوي. هغه 15,000 طالبانو دا نه دي ورته ویلي چې موږ جنګ نه کوو، نور جنګ ختم دی بالا ته یې لک. هغه ورته ویلي چې دا موږ خلاصون غواړو، دا باید خلاص وي. خو یو مشکل چې شته
یوه نیمګړتیا چې شته هغه په زلمي خلیلزاد کې یا په امریکا کې هغه هم دا ده چې د افغانستان حکومت نماینده په دغه تړون یا په د تفاهمنامه کې نه وزیر د افغانستان ولسمشر د خوا څخه باید د ځانګړی استازي یا د شورای امنیت یا د یو بل داسې خاص سړی یا د معاونینو کې یو څوک باید هلته په دغه تفاهمنامه کې باید ناست وي. خیر اوسې ډېره مهمه موضوع ته راغلی غواړم دلته یو سوال ستاسې نه مطرح کړم. مهرباني. د ملي شورا غړي یاستئ، بالکل. څه فکر کوئ وخت چې داسې یو موضوع په داسې یو مهم او حساس وخت کې حتی د افغان حکومت یو استازی ولسمشر خو څه کوي چې یو استازی هم په دې تړون کې د دې تړون په لاسلیک پر مهال هلته حضور نه درلوده، دغه کوم بندیان چې اوس د طالبانو په نوم دلته په بندخونو کې یا مثلا په زندانونو کې پراته دي دا چا نیولي؟ دا د افغان حکومت لخوا نیول شوي که د امریکا لخوا نیول یا شوي؟ د افغانستان د حکومت لخوا څخه پس په کم تعداد تفاهم امریکا نیولي. نو پس تفاهم د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی، د سولې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی. وسلوالو طالبانو ویلي چې تر دې وروسته مثلا موږ پر امریکایانو ګزار نه کوو، ډز نه کوو، مثلا موږ یې نه وژنو. امریکا هم دغه شی کړی. اوس یې جګړه دلته د افغان امنیتي ځواکونو سره شروع شوې. نو پس په دې معاهدې کوم ځای کې لیکل شوي هغه بندیان چې افغان حکومت نیولي دي ورسره دي مخکې له دې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. زما پوښتنه اوږده نه شي، بخښنه ډېره زیاته غواړم لږ تفصیل ورکړم. نو وخت چې کله بین الافغاني آیا دغه موضوع نشوه کېدلی چې د بین الافغاني مذاکراتو یوه برخه په تفاهم کې شوی وای؟ دا خو امریکا پورې مربوطېږي نه. امریکا یې ولې غوښتنه کوي چې مثلا دا د خلاص ما مخکې درته وویل چې په دغه مذاکراتو کې اوله پله د افغانستان د حکومت نماینده وایي ډېر ګټمن راتلل او دغه مشکلات او ستونزې د ګونګ حالات اوس نه راتلل. بالکل. د یوازې د خلیلزاد زغله ورځغله لکه هغه موږ چې په لرو یو پله یوه ته زغله وایي بل ته زغله یو شی موږ یادوو خو هغه نه وایم. خلیلزاد دغه کارونه ته د ټرمپ ته ځان ورتېرېدل یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر ته ځان ورتېرېدل هغه د افغانستان پر خلکو اور بلیږي، د افغانستان پر خلک سوځل کیږي، د افغانستان خلک مري، هر چمچه کیږي. ستا د بلا ستا لور ستا ماینه ستا کورنۍ خو ته د امریکا تابعیت لري، د هغو خاص سړی په امریکا کې ناست او د افغانستان ولس او د افغانستان خلک دلته زله پرېږدي. موږ نور نه غواړو چې طالب مړ سي، موږ نور نه غواړو چې طالب بندي سي، موږ نور نه غواړو چې پولیس شهید سي، موږ نه غواړو چې اردو مو شهید سي، موږ نه غواړو چې طالب مو وروره شهید سي، طالب په شهادت ورسیږي. ټول زموږ ورونه دي، ټول زموږ افغانان دي، زموږ خوا په بدیږي. د دې دپاره دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ناخوالې چې دا اوس فعلا امریکا د ګیر کړي طالبان ما مخکې درته وویل چې دا حکومت که هر څوک دی نن که هر څوک دی که نیمګړتیاوې پکښې دي که ناخوالې پکښې کې دي که هر شی پکښې کې دي خو پر امریکایانو باندې دا حق درلودی چې د دوی نماینده هلته وایي. اوس به دا مشکلات نه وای، اوس به دا ستونزې نه وای، اوس به دا ناخوالې نه وای. ای د زلمی خلیلزاد یې که څه بله ته ټوله ورځ غلی یا قطر ته ځغلی د پاکستان ته نه ته شي ته پاره ځې پاکستان ته څه کوې؟ د پاکستان هغه پوجیانو سره ناست چې موږ خراب کړي، موږ سره د 50 کلن 60 کلن تاریخ تاسو موږ وګورئ، موږ اردو یې را خراب کړ، زموږ نظام یې را خراب کړ، زموږ خاک یې را خراب کړ. د په دغه مجاهدین و چې پاکستان کې ورته ناست ول چې سکټ توغندۍ او دغه غټ سلای ورکول پر افغانانو تېر استولې دلته موږ په در بدره کولو. بیا هلته هغه مشکلات او ستونزې دلته راتللې موږ په در بدره کولو. اوس بیا وروره پر طالبانو باندې فشارونه راولي چې هله ژر کوئ زموږ دا ومنئ یا ومنئ. دغه مشکلات او ستونزې مه کوه. طالبان هم د دې خاورې د دې افغانستان د دې ولس دپاره قربانۍ طالبان هم ورکړلې. تاسې وګورئ دغو امریکایانو ته په حقیقت کې موږ قضاوت وکړو، دغو کافرانو دغو یرغلګرو ته دغو شیانو ته دې طالبانو ډېره سخته ماته ورکړل. داسې یې مات کړل لکه شورویان چې د افغانستان ولس او د افغانستان مجاهدینو مات کړل. خو طالبان بیا په دغه تاریخ کې راولاړ شول، بیا امریکایان برطانیان انګریزیان دا یې داسې مات کړه پر ګونډو یې کړل. اصلي خبره دا ده چې دا زلمی خلیلزاد کارونه پیچلي پرېږدي، نیمګړي پرېږدي، ګونګې پرېږدي. دوی طالبانو مات کړي دي، دوی جنگ مات کړي دي، یعنې د طالبانو لخوا دوی خپله ماته منلې. د دوی پلار بیا نه مني، دا نه څه زه نه منم، د دوی پلار هغه د دوی ټرمپ پلار د ټرمپ نیکه د ټرمپ ټول خاندان بیا مني چې طالبانو هغه یې دا چې په همغه ابتدا کې ویلي وو چې امریکا لوری زموږ لخوا نه مات شو. نو هغه پر ځای دا خو تا به قضاوت وکړو مات کړي دي که نه دي مات کړي. چې مات کړي نه دی زغلي ولي دی په تېښته ولي دی. طالبان وایي زه د حکومت سره خبرې نه کوم، ده ورسره منلې ده. طالب هلته یې ورسره امضا کړې ده چې وایي مې ورسره کوه، د حکومت په نمایندګۍ خبرې مو ورسره کوه. زلمي خلیلزاد ورسره امضا کړې ده. بیا رئیس صاحب جمهور ته ورسره ناست د ځان سره هم ښه کښېنه،
ته پوښتنه دې وکړه چې تا دا ورسره امضا کړې که دې نه ده چې زه د افغانستان د حکومت سره د حکومت په نمایندګۍ د طالب وایي زه خبرې نه ورسره کوم. تا په هغه ورځ زلمي خلیلزاد ته وویل چې نو زه خو نو زما په نمایندګۍ چې زه په د حکومت په نمایندګۍ خبرې ونه کړم، زما په نمایندګۍ هلته څوک خبرې کوي؟ دا مشکلات ځینې په خلیلزاد کې هم دي، دا مشکلات په امریکایانو په ماتېدلو کې هم دي. اوس طالبان نو بیا دلته څه وکړه؟ اوس بیا دلته ځان باسي د پردې څخه. طالبان ته چې موږ خو د ښکړي حکومت سره ولاړ دی، خپل ورونه په مابینځ کې ځلښته کوي، خپل ورونه یو په بل سره وژني. دقیقاً الکوزی صاحب ګور اوس پوښتنه هم همدغه رامنځته کېږي، طالب لوری هم د همدې کلمې په ویلو سره وژل کېږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا لوری هم د همدې کلمې په ویلو سره هغه کېږي. دواړه لوري مسلمانان دي، د همدې وطن بچیان دي ستاسې. ولې امریکا متحد ایالتونه خصوصا زلمی خلیلزاد چې تاسې نوم بار بار اخلي دغه وضعیت ولې داسې یو مبهم حالت کې پرېښی غواړي څه بالاخره له دې ملکه او د دوی هدف څه شی دی، د دوی غوښتنې څه شی دي، ولې دغسې یو حالت کې موږ او تاسې سره تاسې ما مخکې وویل چې امریکایان د جنګ څخه مات سوي دي، افغانانو مات کړل، طالبانو مات کړل، د دوی انتخابات را روان دي، د دوی هلته ادیرې جوړې سوي دي په امریکا کې، د هر ولایت هلته په امریکا کې ادیرې نوم پرې ایښول سوی دی چې هلته د دوی په ولایت کې امریکایان مردار سوي دي، د هغه ولایت نوم یې پرې لیکلی چې دا په دغه ولایت کې دغونې امریکایان مردار سوي دي، دغونې انګریزیان مردار سوي دي. دا خو طالبانو واقعا چې طالبانو مردار کړ، طالبانو مړ کړه. نن سبا د دوی انتخابات او ټرمپ غواړي چې دغه خپل وایي چې د افغانستان کې زه د 10 کال امریکایان پاته وه، هېڅ چا راونه ایستل. یعنې غواړي یو ډول کمپاین وکړي ځان ما د سوله ییزې لارې څخه، یعنې زه مات سوی نه یم، یا د سوله ییزې موافقې د لارې او د یو تړون د لارې زه د طالبانو سره د حکومت سره مې تړون وکړ، دوی زره جوړ شو، زه راووتلم، جګړه مې وګټل. په ضمن کې خپل امریکایانو ته وایي چې ما په افغانستان کې جګړه ګټلې ده، او په باطن کې موږ تاسو پوهیږو چې مات سوي دي. نو د دې دپاره زلمی خلیلزاد د ټرمپ یا د امریکایانو په لپسون باندې کار کوي. د پردې رشاد هغو سره اصلي خبره هغه ده، مخامخ د باندې خبرې دلته موږ ته کوي، او دا طالبان ته یو رقم کوي، حکومت یې بل رقم کوي. ټول مشکلات امریکایان په اساسي ډول په رښتوني ډول نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي، او په افغانستان کې طالب او حکومت ټول د داعش په شمول، دا داعش هم باید جوړه وکړي، دا داعش هم باید راسي، دا داعش هم د بل ځای نه، سبا بیا دغه جنګ دی، سبا بیا دغه مشکلات راوړي. موږ وایو داعش هم باید د افغانستان د دې جګړې څخه باید ختم سي، نور جګړه نو باید په افغانستان کې ونه سي، نور باید جګړه ختم سي، باید دلته طالبان، دلته حکومت، دلته ټول جمع باید ښه په اتفاق، ښه په یووالي، ښه په خوشحالۍ سره ورو نور شپې ورځې تېرې کړي. افغان حکومت ویلي چې دغه د وسله والو طالبانو د خلاصون بهیر به 3 میاشتو لپاره غځېږي او همدغسې به روان وي، حالانکه چې موږ او تاسې پرې بحث وکړو مخکې چې یو لوری هم نه مني. څه فکر کوئ پوښتنه دا رامنځته کېږي که چیرې دغه وضعیت همداشان روان وي، یو خوا ته سیاسي اختلافات تاسې وګورئ چې اوج ته رسېدلی، بل خوا یو ستر ګواښ د کرونا ویروس دی چې ملت هره ګړۍ او هره لحظه ګواښي. څه فکر کوئ که وضعیت دغه شان روان وي الکوزی صاحب، د دې پروسې د غځېدا سره تاسې همغږي یاستئ که چیرې بیا هم 3-4 میاشتې وروسته د طالبانو په نوم مثلا 15,000 بندیان له بندان آزاد شي او له زندانونو، او طالبان وایي چې موږ دا نه منو، دا اصلا زموږ برخه نه ده، مثلا انکار ترې وکړي، دغسې افغان حکومت هم له دې لورې نه انکار وکړي، پس دا به موږ ته راکړي څه دغه وخت هسې خوشې ضایع کېږي، تر هغه وروسته به موږ څه ډول یو حالت سره مخ کېږو، څه انتظارات ځي؟ تاسې وګورئ، دا زه بخښنه غواړم، زه 100% کې د دې سره مخالف یم چې د سولې پروسه یا د بندیانو خلاصون 3 میاشتې ځنډېږي، مطلقاً زه ورسره مخالف یم. دا باید دا لړۍ چې وشروع ده دا باید دوامداره افغان حکومت ویلي چې دوام لري، دوام لري، د دوام یې موږ طرفدار یو، دوام دې پیدا کړي، بندیان دې ایله کېږي، بندیان دې باسي، د کورونا مشکلات هم را روان دي، د کورونا ستونزه هم را روانه ده، دلته هم پیسې افغانستان ته را روان دي په میلیاردو ډالر، دلته د ساتیمې د رئیسانو د خوا څخه، د مسؤلینو د خوا څخه، د کمیټې د خوا، تاسو د کمیټې ولیدلې چې 4.5 کیلو غنم د افغانستان ولس ته ورکولې، تاسو قضاوت وکړئ، تاسو فکر وکړئ دغه پیسې راځي، دا خلک دا پر کومې خوا ولاړې، دا څه سولې، دا اوس تا ته ماکس درکړي، تا ته دا دستکشې درکړلې، تا ته زه یو سناتور یم ما ته یې راکړلې، څه یې کړلې، چا ته یې ورکړلې؟ شفاخانه کې چې ورسي چې دا په کورونا اخته د مشکوک دی، هغه کانتینر ته واچي، کانتینر ته واچي، کول پې کې هغه خپله زاره وچوي، د خدای رودي هوا را باندې بنده، سا را باندې بنده، تنفس نسته، هلته یې خپله د دغه د دوی د بد وضعیت عمله څخه هلته په مړ سي،
ژوند د لاسه ورکړو کورنال که دوی چې د کړي یا خلک کورنایي یا خلک په مشکلاتو ګیري هغه د وامه څخه د صحت عامې مسؤلینو ته مراجعه نه کوي د وامه څخه چې کورلم کانتینر ته مې اچي یا هم داسې یو ځای چې خپل هلته مړ سم نو دلته ښه دی په کور کې یم هغه د ده د بدبختۍ د امله ګرد کور مخته سي ورسره د ده د ناپوهۍ د امله هلته د دوی د غلط چلند د امله نو د دې دپاره مشکلات ستا ستونزې ستا ناخوالې ستا د افغانستان پر ولسمشر باندې غږ کوم چې د بندیانو لړۍ دي دوامداره سي او دا دې ایله سي بندیان دې خلاص سي د افغانستان بچیان دي د افغانستان خلک دي بندیان بالکل طالبان دا نه د پاکستان خلک دي پنجاب دا زموږ افغانان دي ایله دي سي دقیقاً غواړم پوښتنه همدلته مطرح کړم په یو بلې بڼه غواړم ووایم تاسې ته ګورئ افغان حکومت وایي چې موږ یې خوشي کوو دا بهیر دغسې روان دی دغه موضوع روانه ده وخت چې د دواړو لورو خواونه د دې برخې نه انکار کیږي مثلا خصوصا طالبان وایي چې موږ یې نه منو او تر اوسه یې نه هم دي منلي چې دغه یو طالب بندي زموږ دی او موږ یې منو چې زموږ د لس په مطابق خوشي شوی دا د سولې له پروسې سره څه ډول مرسته کولی شي یا مثلا بین الافغاني مذاکرات چې د نړۍ په کچه په هیوادنۍ کچه ډېر سخت انتظارات ورسره دي چې باید زر تر زره بین الافغاني مذاکرات شروع شي چې پایل هم دغه 15,000 بندیان وو اولین شرط د طالبانو دا و وخت چې موضوع په داسې یو مبهم حالت کې روانه وي دا څه ډول مرسته کولی شي د سولې له پروسې سره ما مخکې درته وویل چې دغه 2 کاله خلیلزاد یا 1.5 کال هلته د قطر کې د طالبانو په راټولېدلو باندې مصروف وو د تفاهمنامه پر امضا کېدلو باندې مصروف وو 2 کاله یا 1.5 کال هلته پوره کړه اوس به بیا 1 کال یا 2 کاله یا دغه وخت به دلته په دغه باندې اخته وي چې نن بندیان 15,000 نه دي بشپړه سوي نن هغه ماده نه ده منل سوی نن خارجیان نه دي وتلي نن هغه نه دي سوي دغه نه دي سوي یعنې ستاسې هدف دا دی چې دا وخت تاسې تېرول دي دا ماسې د خلکو د افغانانو په سترګو کې خاورې پاشل دي سولې ته دواړه هېڅوک داسې ژمن نه دي چې حتمي د سوله وسي بندیان دي آزاد سي افغانان سره چې کومه هیله ده زما او ستا اوس د افغانستان د ولس سره چې موږ سولې ته په تمه یا هغه خپل په عمل کې موږ ته ثابته سي چې ولا دا د سوله وسوه نور جنګ ختم سي تاسې رای فکر ووي زه پرون د هلمند راغلی یم یعنې خپل د امکاناتو مطابق د خدای د رضا دپاره د دې در به دره کونډیانو اطمینان دپاره ما یو څه کومک مرسته وویشل یعنې کله چې ما پروګرام دا جوړ کړي د 1500 کورنۍ سره به زه کومک کوم سهار چې مې وکتل در 2,000 داسې ښځې راغلي وې داسې یتیمان او غریبان راغلي وې چې دا ټوله کونډیانې وې دا ټوله یتیمان وه دا ټوله غریبان بیچارهګان تاسې قضاوت وکړئ چې زه یو ناچیزه شی مثال زه وس لرم د 100 افغانۍ او ما څه خلک غواړي 10,000 افغانۍ زه 100 افغانۍ لرم بالا نه لرم او حکومت مو دغه رقم دی چې 4.5 کیلو غنم ویشي غریبانو بیچارهګانو ته افغانستان په دغسې حالات کې دا مې در دې پورې درتول د طالبانو کونډیانې د دې پولیسو د دې اردو کونډیانې د دې د حکومت همکارانو کونډیانې دا یتیمان د افغانستان په هره ساحه کې چې ورکښته سي غږ وکړي چې کومه دي کونډیانې د طالبانو په سواو په زراو به درته راسي چې دغه د طالبانو کونډیانې دي دغه د طالبانو یتیمان دي که غږ وکړي چې د حکومت د پولیسو یا د اردو کونډیانو یتیمان په زراو به درته راسي چې دغه کونډیانې دي دغه یتیمان دي په واقعي سردار چا سره به یعنې هغه تصدیق د شهادت د میړه یا د بچي دا به مرسره د افغانستان خلک دربدره دي د افغانستان خلک ستړي دي نور جنگ نسي زغملی نور دربدره دي نور دغه حالات ما په دغه شپه ډوډۍ نه ده خوړلې یعنې د دې ښځو د بغارو دا د دوی د ناچارۍ زما خو 500 نه کوره په وسه وه زما خو 600 کوره په وسه وه هغه 2,000 راته ټولو ته باید څنګه رسېدګي زه د خو یا الهي نو زه اوس دغو ته چش ورکړم چې دا رغونیه لرم نو خو دا 600 کورنۍ کومک لرم اول ته پاتېږي 1400 یا 1000 پاتېږي یا الله پر دغو باندې ستا فضل و کرم ته باچا تی ورسوه د غریبانو ته او ټول مستحق دي زه کومک سره وکړم نو د دې دپاره وروره د افغانستان ولس د افغانستان خلک دربدره دي جنګو ټوک ټوک کړي دي دغه خلک چې دلته ناست چې وایي په سوله کې مشکلات راولي ستونزه راولي د بندیانو ایله کېږي زما ډېر درد ورته راځي چې ته وروځه د باندې دې ولایتونو ته وروځه دې ولایتونو ته ورسه د دې کونډیانو پوښتنه وکړه د دغه بندیانو د دغه ښځو خاوندان چې بندیان دي د طالبان دا هم کونډیانې دي د دغو بچیانو اولادونه هم دغه لارې ته روانې دي بس دی نور د افغانستان ولسمشر ته هم دا غږ کوم چې د خدای په خاطر د خپل مسلمانۍ او د خپل شفقت په خاطر د دغه کورنا د راتګ په خاطر باندې بل فرمان ورکه دغه مابسونه خلاص کړه یو هغه خلک موږ پر دې باندې موږ تاسې مسلمانان هغه څوک چې د یو چا پلار یې شهید کړی د یو چا اولاد یې بیولې د پیسو په مقابله کې ټینګ کړی دغونې پیسې راکړه او هغه مسلمان پیسې نه درلودې اولاد یې ور شهید کړی د هغو سره باید حساب وسي
د هغو سره باید حساب وشي. هغه باید پهانیه توبه وکاږي چې بل وخت زه وروره د چا اولاد نه اختطافوم، د چا پلار نه شهیدوم، د چا ورور نه شهیدوم. هم حق لري پر دې حکومت باندې چې هغه ته باید رسیدګي وکړي. مشکلات ستا، ستونزې ستا، ناخوالې ستا وروره. د افغانستان خلک دربدره دي، د افغانستان خلک ستړي دي، د افغانستان خلک نور جنګ نه غواړي، په سولې کې ځنډ نه غواړي، په سولې ټال ته لوېدل نه غواړو. موږ چې سوله بیا 3 میاشتې و 4 میاشتې بیا په کلونو دلته بیا راته وغځول سي. سوله باید دم په دمه وسي. بس دی نو د افغانستان د خلکو وسیله څونې 2 کاله ته مو ورسول. وروره څه راکوئ باله؟ څه پکوئ؟ وایي بندیان د علاقه وروره ستا د کوره څه پر څه بندي کړی دي؟ په دغه 15,000 کې چې طالبانو درکړي زه به قسم پر واخلم 1,000 به زه درته وایم چې مثلا په دغه کې هم 2,000 د بېګناه دي. په دغه کې هم خو د دې افغانستان خلک دي، یا د هلمند دی، یا د روزګان دی، یا د زابل دی، یا د کندهار دی، یا د جلال آباد، یا د دې وردګو دی، یا د دې غزني دی. دغه بیچارهګان خو ستا د لاسه، ستا د غلط والي، ستا د خاین والي د لاس، ستا د خاین د امنیت ملي د رئیس د خوا، ستا د خاین قومندان د امنیت د خوا، ستا د خاین ولسوال د خوا، ستا د خاین سناتور یا د خاین وکیل د خوا څخه د افغانستان رئیس جمهوره خلک ولاړه د طالبانو سره ودرېدل. خلک ولاړه طالبانو سره خپل د عزت، خپل د ناموس د ساتنې په خاطر د طالبانو په بغل کې ودرېدل. بد هغو خلکو راوستل، بندیان یې کړل. نو د دې دپاره، د دې ستونزو مشکلات دپاره که زموږ عمل سم سي، که زموږ کړه وړه سم سي، هر سړی به خپل خواري و غریبي بېچارهګتوب کوي. ته قضاوت وکړه، اگر د افغانستان یې ستا، ته ځان وژنې ځای، ته ځان پسې ګمان تړې، ته په ځان پسې ماینونه تړې. دغه ماینونه چې څوک په ځان پسې تړي، دغه تکلیف چې راباسي، زحمت، دا ټول خو هغه ظلمونه ورته وایي. وایي د پلانکې کور ته ورولېدل، اردو ورولېدل، کومندو ورولېدل، امریکایان ورولېدل، دغسې ظلم یې وکړي، دغسې ظلم یې وکړي، دغسې ظلم یې وکړي، بل شي بدیل ما او تا نه لرو، بیا دغه چې خپل د ژوند تېر سو. نو د دغو کړنو څخه باید نور موږ لاس واخلو. بس دی د افغانستان خلک په دا 20 کاله کې، نه چې دا د اشرف غني په وخت کې، دا د دې کرزي په وخت کې هم دا مشکلات او دا ستونزې ناخوالې وې، دا په هغه وخت کې هم وې، دا لړۍ روانه ده، دا باید نور ختمه سي وروره. بس دی نو په دې هیله چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله ټینګه شي، او همدارنګه موږ ټول سره هغه لوری یم دا لوری یم، ټول په مجموع کې افغانان یستو او د یو افغان تر نامه لاندې سره ژوند وکړو. د همدې ورځې په هیله چې ټول ولس، ټول افغانان، ټول هغه لکه څنګه چې تاسو ویلې له جنګ جګړو بیخي ستړي شوي دي. دا 45 کاله جګړه په افغانستان کې ټولې داسې کړي چې اصلا بیخي نور د زړونو د زور او لیدلي سره. نو په همدې هیله چې په هیواد کې یو تلپاتې سوله ټینګه شي، او د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي کمیسیون مشر ملکوزی صاحب له تاسې نه مننه کوم چې سټډیو ته راغلی او وخت موږ ته راکړ. درنو لیدونکو له تاسې نه هم نړۍ مننه کومه چې تر دې دمه له موږ سره مله واست. تر بلې خپرونې د خدای په امان، ښې چارې.